السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو، امید لرم چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. ملګرو، زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې څنګه کولی شو چې موږ او تاسو په واتساپ کې چینل جوړ کړو. نو ملګرو، دا چې په واتساپ کې ډېرو ملګرو هم دا پوښتنه کړې وه چې موږ نشو کولی چې واتساپ چینل جوړ کړو. نو په همدې اساس مې وغوښتل چې دغه ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړم او تاسو څنګه کولی شئ واتساپ چینل جوړ کړئ. نو ملګرو، دې ویډیو کې مې تاسو ته انشاءالله ټوله طریقه ښودلې ده چې تاسو به واتساپ چینل جوړ کړئ او د ځان لپاره او ملګري به ستاسو واتساپ چینل ته هم راځي او تاسو واتساپ چینل معلومات به هم ګوري. نو ملګرو، انشاءالله ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که بیا هم له کومو پوښتنو سره مخ شوئ نو ماته په شخصي کې میسیج هم کولی شو او انشاءالله تاسو غوښتنو ته به موږ ځواب وایو. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو، خو ملګرو مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، هغه ملګري چې زما یوټیوب چینل کې نوي دي همداسې باید زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او په بیل نشان باندې د کلیک وکړي او مخکې د ملګرو سره ویډیو شیر کړي تر څو ملګري هم له دې معلوماتو څخه څه نه څه ګټه واخلي. نو ملګرو، په ویډیو باندې فایل کوو. دوستانو، اوس به تاسو راشئ د واتساپ را خلاص کړئ. زه یو ځل واتساپ را خلاصوم. دوستانو، دلته به زه کوډ ورکړم. دوستانو، له دې ځای څخه زه بیک شاته راځم. اوس دوستانو، دا د واتساپ ماته د واتساپ اکاونټ لومړی واتساپ چې تاسو را خلاص کړئ له دې شکل سره تاسو مخ کېږئ. نو تاسو ته لاندې یو اپشن ښکاري د اپډیټس په نامه. دې اپشن به دوستانو تاسو کلیک وکړئ. د واتساپ چینل د جوړولو لپاره به په اپډیټس باندې تاسو کلیک کوئ. نو ملګرو، له دې څخه وروسته به تاسو ته پورته 3 اپشنونه راځي. یو ځل دوستانو تاسو ته د لاندې کوم برخې چې دي دا یو ځل تاسو ته ښایم. دوستانو، لومړی د کومې پورته دغه چې دي لکه هلال ټیکنیکل، ډیلی نیوز ټاچ، د جاب سینټر. دوستانو، له دې سره چې زه یو ځای شوی یم دا هغه چینلونه ماته ښایي چې زه ورسره په الحال یو ځای یم او د لاندې تاسو ته یوه برخه ښکاري د واتساپ فالو د اف یو ونې لیکلی دی او داسې نوره برخې دلته دي. دوستانو، د پورته برخې چې دي له دې سره یو ځای شوی یم او دغه برخې چې دي ملګرو دا ماته واتساپ کمپنۍ پیشنهاد کړی چې دې سره یو ځای شه. نو تاسو ته که غواړئ چې ورسره یو ځای شئ نو دلته تاسو هم کولی شئ چې د ډېرو چینلونو سره یو ځای شئ. نو ملګرو، د نوي چینل د جوړولو لپاره تاسو ته پورته 3 ډاټس ښکاري. همدې نه دوستانو تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو ته لیکلی دی کریټ چینل. همدې نه دوستانو تاسو کلیک وکړئ. دوستانو، لاندې تاسو ته لیکلی کانټینیو. همدې نه کلیک وکړئ. دې نه مو چې دوستانو کلیک وکړه دلته تاسو ته راځي. دلته تاسو ته لیکلی دی چینل نیم او د لاندې تاسو ته لیکلی ډسکرپشن یور چینل. تاسو د خپل چینل په باره کې کوم معلومات وي هغه ولیکئ. دوستانو، دا به یو ځل ولیکم تر هغې ویډیو سکپ کوم چې ویډیو اوږده نه دوستانو، دغه ډسکرپشن او نوم ما ولیکله. دلته مې ولیکله هلال ټیکنیکل او دلته ما د خپل چینل په باره کې چې کوم معلومات وي دا مې هم ولیکل. دلته تاسو کولی شئ چې هره ورځ نوي او اپډیټ معلومات ترلاسه کړئ. نو ملګرو، تاسو چینل نوم چې هر ډول وي د هغې مربوطه معلومات به تاسو په ډسکرپشن کې لیکئ. نو تاسو که مختلف معلومات له دې ولیکئ له نوم سره نو تاسو چینل ته بیا خلک نه راځي، نه یې خوښوي ځکه چې تاسو به نوم یو ډول وي او ډسکرپشن کې چې کومه منځپانګه د هغه به بل ډول وي. نو ملګرو، ښه خبره به همدا وي چې تاسو د نوم سره ډسکرپشن هم مقایسه کړئ او یو ډول یې ورسره ولیکئ چې کوم ډول تاسو معلومات خپروئ. مثلا دلته خو ما ولیکل چې هلال ټیکنیکل او هلال ټیکنیکل څخه زه روزمره نوي اپډیټ معلومات خپروم. دا زما یوټیوب چینل دی او چینل واتساپ کې چینل هم په دې نوم باندې لرم او ټیلیګرام کې هم چینل په دې نوم باندې لرم. نو ملګرو، دا مې یوازې تاسو ته نمونه وښودله. نو تاسو که دلته نوم څه ډول ورکړه، مثلا د کرکټ په باره کې وي، د شعرونو په باره کې وي، د جالبو معلوماتو په باره کې وي، د نړۍ تخنیکي معلوماتو په باره کې وي، هر ډول نوم چې تاسو ورکړه د هغې مربوطه ډسکرپشن به تاسو جوړوئ. نو تاسو ته بیا خلک راځي، تاسو چینل هم خوښوي. نو تاسو دلته کولی شئ چې زیات لیکل وکړئ. دلته تاسو ته لیکلی 1986 لیکل تاسو نور هم کولی شئ په ډسکرپشن کې. نو ملګرو، دې باندې تاسو پوه شوئ. اوس دوستانو، تاسو ته پورته د کمرې شکل راځي. کمرې شکل باندې دوستانو تاسو کلیک وکړئ. یو ځل دوستانو تاسو کمرې باندې کلیک وکړئ. د کمرې اپشن چې دی همدې نه تاسو یو ځل کلیک وکړئ. دلته تاسو عکس هم اپلوډولی شئ. تاسو ته دلته لیکلی دي کامرا ګلري
انجوی سټیکر سرچ ویب. نو دوستانو زه غواړم چې ګالرۍ څخه دې ته یو عکس انتخاب کړم. ګالرۍ باندې به زه کلیک وکړم. دوستانو دلته زه یو عکس انتخابوم، مثلا دغه زما لوګو چې دی د یوټیوب چینل همدا ورته انتخابوم. دوستانو دا به انتخاب کړئ. دوستانو دا به داسې دوستانو لږ کرپ کړئ تر څو دوستانو دا له وړه شکل ته راشي. بیا به دوستانو لاندې ډن باندې کلیک وکړئ. ډن مو هر کله دوستانو چې کلیک وکړه دلته د لوګو چې دا بیکګراوند لري سم ښکاره نه شو، خو په هر صورت تاسو هم کولی شئ چې ښایسته یې ورسره برابره کړئ د عکس شکل سره تر څو ښایسته وبرېښي. نو ملګرو له دې وروسته په کریټ چینل باندې کلیک کوو. دوستانو دلته تاسو چینل جوړیږي، دا د روان دی سرچینګ. دا دی دوستانو تاسو چینل بالاخره جوړ شو او تاسو ته مې چینل انشاءالله جوړ کړو. نو تاسو ته پورته خپل چینل نوم هم ښکاري او کوم عکس چې تاسو اپلوډ کړی هغه هم ښکاري. دلته دوستانو تاسو ته لیکلي دي چینل 0 فالوورز، یعنې ملګرو تاسو تر اوسه پورې فالوورز نه لرئ. زما چینل چې دی تر اوسه پورې فالوورز نه لري ځکه چې همدا اوس مې جوړ کړی دی. نو ملګرو تاسو ته لاندې نوره برخه هم ښکاري. د دې په باره کې به تاسو ته دومره معلومات درکړم چې دلته تاسو کولی شئ چې نور اډمینان ورته اضافه کړئ او دلته تاسو کولی شئ چې خپل چینل لینک نورو ملګرو ته ورسوئ او دلته تاسو کولی شئ چې د خپل چینل مربوطه کوم معلومات چې دي بیا هم وګورئ او دلته چینل سیټینګ بیا هم تاسو کولی شئ. نو ملګرو دا معلومات مې تاسو ته په لاندې ډول یادونه وکړه. نو که تاسو ورباندې پوه نه شوئ نو بیا هم شخصي کې میسیج کولی شئ. دې په خاطر مې لاندې وړاندوینه وکړه چې ویډیو اوږدېږي ډېره، نو تاسو نشئ کولی چې بیا دومره ویډیو وګورئ. نو ملګرو نور له تاسو څخه اجازه غواړم، که کومه پوښتنه کومه غوښتنه سره مخ شولی نو انشاءالله زما واتساپ کې زما ټلګرام کې ماته میسیج هم کولی شئ. انشاءالله موږ به تاسو پوښتنو ته ځواب وایو. نو ملګرو په وروستیو کې بیا هم هیله کوو چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو مخکې له ملګرو سره شیر کړئ تر څو ملګري هم له دغه معلوماتو څخه څه نه څه ګټه واخلي. ملګرو تر بیا داسې ویډیو پورې مهال الخوستي ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست خدای په امان. ډېره مننه.